څومره شان باندې ځین راوستو هو لالا کتاب مونځ راوستي او کوم پیل سولې پیل مونځ راوستي او لالا نو مساغه ورکي څه دی وکړو خبر وره دا کوم کرایدار چې دا کرایه درکې نه دا هر سړي حساب کتاب لیکه خو دې لیکم لا بیا مال پر رجستر کې مال راوړه ادونه کوشش مې کړی دغه نه کړی د بل بس کوشش کړو دا رنګ هم راوړي نه چې تر چا حساب کتاب اخی دا حساب کتاب یې راوړه ما تر ښکارا کوه صحیح ده څه مسله لکه د ګاډي سرویس دی وکړه ولا لا د سم صفات شو سرویس شه برابر فګریس برس دی مرو ګردم کمال هم صفای مو په خیر ضروري ده ګاډي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مسعود اسید بس سزم ما ته ورساله سید یاره نعمته دا دوه ورونه نه دي دا دوه ورونه چې دي بیخي ډېر زور مې پکې راکړي هیڅ خوند نه راکړي دا دوی دوی سره خاندي سره خوشحالي زه وینم چې کم وخت زه وینم دوی سره خاندي سره خوشحالي بس خوند نه راکړي شه دا دوه ورونه دي ما سره یاران دي ما خود کسب کېږي ما ډېر کسب کېږي یا وروره دا سره ورونه دي انډوالا نه دي یو مشر دی یو کشر دی نو زور به دغه وجه راکړي سره ورونه دي شه خوند نه راکړي هو دا دوه به څنګه سره جلا کوو نو یاره بس زه د دوی په مابین به دی ټول راولم او ته خالي ماته ساعت راکړه زه د دوی په مابین به دی کیسې راولم سته به مو وایي چې زنده باد څه ووایه بس زه در سره او بس ما دې خالي در سره صحیح دی صحیح بس ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام سړي مسې جوړ خیر دا ګان سړي مسې څنګه خیریت شه جوړ زرداد څنګه وروره خیریت خیر طبیعت سیاده برابر دی الحمدلله د الله احسان شکر خیر یاره زرداد کاربار هم څنګه دی شکر دې ډیره شوله او ولا زه ډیر راضي الحمدلله یاره خبره درته کوم خو نه بده یا خو ولي بدن خو دې راته وکړور یاره زه بده په سوچ کې مستی کاروبار دی ماشاءالله شټیج دی او دا زه وینم د پر هر دکان پر هر هوټل باندې پر هر ځای باندې د عثمان دا خو نوم نه سره په بل استي پکې جوړ کاغم د عثمان په نامه ده نو مطلب دا دی چې ستاسو به ښه شي کې نه مهنت تکه کاروبار تکه کوشش هر څه تکه یاره بس ما خو اوس پر دا شي سوچ نو کړی نو نن بعد خدای کو زه به ورسم لاله سبا دا سوچ پرو کوم دا خبر به سره وګاځم چې لاله صاحب هر نوم سدي ستا یادېږي کوشش زه کوم من ترنې زوم نوم پراشک ستا یادېږي بس ته کور ودان ورو د اوس په ورونو بروسه نشته بس خپل ځای کې ښکارا که خپل نوم کې ښکارا که سم خلک جوړ یا به زم کوشش کوم لاله سم سر خلاصوم او دا ځای خو ماته زه ما که سوچ نو پر کړی به دي شي باندې نن بعد به زم سوچ پر وکم لاله سبا زم مجلس کوم او مشتاره فاروي یا وروره ګول یار ته مشتاره کار دی هیڅ کارم سي غلا سي کور ونه چک لا مې عزت لا یار لاله سبا سره کوم مجلس کوم الله کوم شي سر خلاص زړه څنګه سرور خیر شاسي بس شکر دی الحمدلله خیر شکر دی اسا ورور عثمان ته دی وول یاره مجلس مونږ د سره کړی زلدلې مونږ دي ان شاء الله سار به ورته وایم خدای یاره خو ته وای نو مش هم سره فاروي یاره بس ورته یم سر مش کم دغه دی یا سي خود لاله چې کنه سار دای رانه بزبه مجلس سره وکړو ورور خپل کار وکړو دا څوک دی لاله دوی دغه وای څه وای دی دوی دا وای لاله ته وټلان جوړ کړی دي اور ته وټلم کې فیکټری ته جوړه کړه اور غټ کاروبارونه دي ګرد لاله نوم ستاسو یو نوم نسته نو دوی په دې وجه ما سره خبرې کولې ستا یو شی نسته یو نوم دم نسته سره بیا ستاسو زامن ته د دو زامن ولاړ یا وداسي مجلس دوی دا خبرې ماته کول شه په ما بانک شتانت کوي چې مطلب ته ورته و چې دا کاروبارونه دي دا شان چې دا ګرد سر نیمه کې ماته نیمه سره و دا و ته له سر مجلس وکړ دا نیمه سو ته درک دوی درته ویل دوی راته ویل و زرداد زه دا خو شیطانان دي دا د دوه ورونو په مابین کې اختلافات راولي ټول راولي چې دا نه سره خوشاله د دې کار دغه دی د خلکو چې دوه ورونه سره خوشاله دی په مابین کې د بری مات کې لوټ مات کې په کور کې ټول راولي ته رنګ د شیطانانو دي دا چې انسانانو دا خبرې به تاسو کولای ما ته په انتفاع کې دي ته خوند ورکړي مړه سترګې نیولې دي خرش شیطانان زه د تر خلکو په خله مکوه دا نه غواړي چې دوه ورونه سره خوشاله وي یا دوه ورونه سره پریوت ځي په انتفاع کې برکت دی دا تر خلکو سره ناسته ولاړه مکه د خلکو کار غزاغه دي د چا کور خرابېدنګ ټیک مزل دار کوم خلک څنګه کښې نه منل بالکل مور سره کښې نه خپل کار سره کار ساته د خپل دا تر منافق خلکو سره بالکل ناسته ولاړه مکه لا بس ما بس دماغ را وګرځولې دا خبرې ما نه کېدلې بالکل صحیح ده ما شرط نه کوي
ته به هم په دې کې چورت نه وایې صحیح لاله ټیک کور به نه خرابوي یا لونی خو نه یم لاله بس نن بعد چا خبر راته کول اول بیا زه جواب کوم بیا زه تاله راځم هر چا کې خبره درته کول او طرفه زما ورور هغه دی ناست راځه هغه در مخ راته ووایه. صحیح ټیک صحیح ده صحیح بس ورته زوی خپل کار کوه صحیح